our relationship with all the countries, including Switzerland. له خدای پنامه دا د ترک سپیس یا د ترک مجازي نړۍ د کړکۍ له لارې د ټولنیزو شبکو ته په دې بله بڼه را داخلېږم. د دې نه وړاندې ما په سلهاوو لیکنې کړي دي په ټولنیزو شبکو کې، په نړیوالو ژورنالونو کې، او همدارنګه ډېر زیات چاپي لیکنې لرم. او دا واره د ټولنیزو احساساتو او د ټولنیزو شبکو او د معلوماتو د ترلاسه کولو د نوي میتودونو څخه د ګټې اخیستلو لپاره دا غږیز او تصویري نړۍ ته راغلم. د دې عمده دلیل دا ده چې په افغاني او په منطقوي کچه د معلوماتو وړاندې کول د ژورتیا او د عمق نور هم لرې ځي او اکثرا په اشتهاراتو او په تبلیغاتو باندې توجه کوي. ډېر زیات خلکو ته ناسم معلومات وړاندې کیږي او په نتیجه کې تاسو وینئ چې خلک غلطې خواته رهنمایي کیږي، خصوصا په داسې ټولنو کې لکه افغانستان چې هلته د 80% نه زیات خلک د سواد له برکته محروم دي. د دوی لپاره ډېره سخته ده چې د واقعي معلوماتو او د دروغو او یا سطحي معلوماتو توپیر وکړي. زه شخصا د سیاسي فکر لرونکی علمي شخصیت یم. په خوشحالۍ سره د افغانستان د ولسي ګوند غړی یم او په دې باندې ډېر زیات افتخار کوم چې د یو لړ مفتخرو او سیاسي روناندو شخصیتونو سره یو ځای د هیواد د بسیا کولو او په هیواد کې د واقعي عدالت او سولې راوستلو لپاره سوله ییزې هلې ځلې کوو. خو په دې پاڼه کې زه ځکه د یو مستقل شخصیت په حیث باندې را ظاهره کېږم چې ځینې علمي مسایل، ځینې د طبیعي علومو مسلې دي او ځینې هم سیاسي او ټولنیزې مسلې دي چې هغه زه نه غواړم چې د ما د ګوند د بیرغ او د نشان لاندې نشر شي، ځکه په ګوندونو کې خو عموما مشخص کړنلارې دي، مشخص اصول دي، مشخص اساسنامه ده. نو هلته باید د ګوند غړی خپل هغه کردار او خبرې د ګوند پر کړنلارې او اساسنامې استوار دي. که څه هم چې زه دغه توپیر ډېر لږ وینم، د ما د خبرو، د ما د عمل او د ما د علمي څېړنو او د ما د ګوندي او سیاسي کار او فرهنګي کار ترمنځ ډېر توپیر نشته. خو هر څه تاسو پوهېږئ چې ځینې وخت انسان لږ څه جذباتي کېږي، ځینې وخت ځینې خبرې کېږي، ځینې زه نه غواړم چې د ما د بعضې نسبتاً آزادو خبرو، نسبتاً آزادو څېړنو سیوری د ګوندي کار باندې او همدارنګه د ګوند پر شخصیت باندې راپرېوځي. په ورته وخت کې زما مورنۍ ژبه که څه هم چې پښتو ده، زه به په پښتو ژبې لیکنې کوم او په پښتو ژبه به خپرونې کوم. خو په عین وخت کې ما په هغه فارسي ژبه په ښوونځي کې درس ولیده. زبان فارسی رو ما دوست دارم و یک تعداد برنامه های ما به زبان فارسی خواهد بود یا به زبان دیگه که میگن به زبان فارسی یا دری. همچنان ما میتونم بعضی برنامه ها رو به زبان انگلیسی، به زبان روسی که روسی رو بسیار دوست دارم و حتی به زبان ازبکی هم در آینده من پیشکش کنم. ولی به طور عمومی ما تقسیمات سهمیوی بر زبان ایجاد نمی کنم. هر طرفی که مغزم، هر طرفی که روانم، هر طرفی که فکرم اون طرف برای به هر زبانی که به اصطلاح فکرم به دست من عمل کنه که نوشته کنم، ما به اون زبان نوشته میکنم. امیدوار هستم که دوستا
ما را زیر انتقاد نگیرن که چرا زبان فارسی یا دری را زیاد استفاده نکردین یا چرا زبان پشتو را زیاد استفاده نکردین. این واقعیت زندگی ما است که زبان مادری ما پشتوست، زبان تحصیل ما فارسی و دری است و من زبان دری را هم بسیار دوست دارم، زبان پشتو را هم بسیار دوست دارم، زبان روسی را هم بسیار دوست دارم. انگلیسی زبان کاری ما است و مجبور هستیم که او را هم صحبت کنیم. نو زه غواړم تاسو ته د پاڼې د ښه راغلاست وایم. زه امیدوار یم چې زموږ ملګري به او زموږ دوستان به او زموږ هیوادوال به دا خبرې تعقیبوي او زه به پر مهمو مسلو باندې او پر مختلفو مسلو باندې خبرې کوم. زه به د سیاسي مسلو باندې د فرهنګي او سیاسي شخصیتونو پر ژوند باندې خبرې کوم. زه به د چاپېریالي مسلو باندې خبرې کوم. همدارنګه زه پر فرهنګي مسلو باندې خبرې کوم. زه خپل یو فرهنګي شخصیت هم یم. زه به هڅه وکړم چې په اونۍ کې یو برنامه تاسو ته وړاندې کړم. البته کوشش به وکړم او هڅه به وکړم چې دغه تقسیم اوقات دغه مهالویش وساتم. زه تاسو هیله لرم چې زما پاڼه تعقیب کړئ، لایک یې کړئ او سبسکرایب یې کړئ. البته د سبسکریپشن ریټ یا اندازه به ما وهڅوي چې نورې خپلې برنامې تاسو ته وړاندې کړم. په پای کې زه وایم چې زما برنامې او خپرونې به ډېرې لنډې وي، ډېرې اوږدې به نه وي. امکان لري په شروع کې په پیل کې د 10 دقیقو په شاوخوا کې خپرونه ولرم، بیا به وروسته 15 دقیقې، خو تر 15 دقیقو به هېڅ وخت زما خپرونه ډېره نه شي. نور تاسو په لوی خدای سپارم او په خیر سره به دې مجازي نړۍ ته یو ځای رادانګو او فکرونه به بدلوي. جوړ اوسئ.